شاه جګې سترګې ژوند بهتر دی سر ټیټي نه دار زندان ته هرکلی خو غلامي نه هر سخته قبلومه په خپل ځان خو په پښتون وطن اختیار د پنجابي نه د خپل کام حق به په نره ترېنه غواړو د وردې فرغونانو ته جي نه او ګیلمنه زه یم تېر له سر او مال خو تېرېدل په خړګۍ منظور خاني نه بسم الله الرحمن الرحیم څنګه تاسو ته پته ده چې زندان د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملګرو دوهم کور دی خو دوهم کور زمونږ ولی دی آیا په دې ملک کې روانوره د څلور نیمو سوو پښتنو قاتل مشرف د څلور نیمو زرو پښتنو چې ژوندي یې خرڅ کړي دي احسان الله احسان د آرمي سکول د سټوډنټانو قاتل چې د پاکستان قانون پې ثبوت کړي دي هغه به پروټوکول کې ګرځي او موږ د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه ملګري چې د خپل کام د خپل وطن د خپل ولس د حق خبره کوو هغه به زندانونو ته اچوي صحیح ده زندان زموږ دوهم کور دی بالکل موږ دې ته تیار یو مرګ ته هم تیار یو جیل ته هم تیار یو خو چې څه داسې خبره خو وي چې هغه زموږ نه یا داسې غلطي وشي یا داسې تېروتنه وشي چې موږ د زندان مستحق وو نو په دې دروغجنو مقدمو کې دا ریاست چې زمونږ په یو اف آی آر کې شل دفعې لګوي او دا څویم ځل دی چې موږ بیرته بریالي ترې راوځو نو خو شرم پکار دی دې ریاست ته شرم پکار دی چې نور زمونږ په ملګرو بې ګناه مقدمې ونه لګوي پکار ده چې علي وزیر حنیف پښتین او صفدار هم زر تر زر رها کړي انشاءالله د خپل کام د خپل وطن مبارزه به په نره او په میړانه کوو یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ کرنل جرنل ماجوا